بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. استاد محمد حنیف ثاقب یم یو ځل بیا ستاسو پر وړاندې. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه غواړم درته وښایم چې د الف توري په لیکلو کې کوم ټریکونه موږ او تاسو کوو، څنګه کولی شو د الف توري ولیکو. نو د الف توري د لیکلو لپاره اړینه ده چې باید دا ویډیو تعقیب کړئ او خپل خط او د الف د لیکلو هغه طرز او طریقه زموږ سره زده کړئ. راځو د الف توري باندې پیل کوو. د الف توري له پاسنۍ برخې نه ښکته لیکو، پورتنۍ برخه یې پیړه لیکو او د څلورو ټکو په اندازه باندې باید وي، یعنې د څلورو ټکو نه پورته وي او نه ښکته وي. تاسو ګورئ دلته ما د الف د څلورو ټکو په اندازه باندې یو ځل بیا دغه الف تورې ګورئ په دې پاسنۍ برخه کې دا قلم چې دی دا پلن ایښودل کېږي. کله چې په پاسنۍ برخه کې قلم پلن کېږي یا پیړې کېږي، ښکته چې راکش کې ورو ورو په قراره باندې دا څنګه کېږي؟ نری کېږي. دا قلم به داسې تاوې، قلم څنګه کېږي؟ تاوې. تاسو زما قلم ته وګورئ، زه دغه قلم ګوره کله چې د پاسه نه دغه کومه ښکته راولمه، ګوره قلم تاو شو، قلم قراره باندې تاومه. په همدغه خاطر باندې تاسو هم دغه تعقیب کوئ او په همدغه ترتیب باندې ولیکئ. ګورئ د څلورو ټکو په اندازه باندې دا هم څنګه دی؟ ښکته غځېدلی دی. یو ځل بیا درته زه د الف تورې لیکم. تاسو کولی شئ چې د مخکې نه ځان ته څلور ټکي هم څنګه کوئ؟ رسم کړئ او د هغه په اندازه سره بیا څنګه کړئ؟ د الف تورې ولیکئ. ګورئ په پاسنۍ برخه کې دا قلم څنګه دی؟ قلم مپلن یا پیړ ایښودلی دی. بې ښکته ورو ورو سوکه په قراره باندې زما څنګه کړی دی؟ ښکته مې د قلم تاو کړی دی او دا نری شوی دی. دا وګورئ تاسو، ګورئ په دغه ترتیب باندې پلن او بیا داسې د منځه پورې تقریبا په همدغه ترتیب باندې راځي یا پیړ لیکل راځي. وروسته بیخ کې به ګورئ دا قلم زه تاومه، دغه دی بیا هم دغه شانې به دا قلم تاو کوي. ډېر ښه. بیا هم دغه شانې قلم به تاو کوي د منځ نه وروسته، یعنې تر منځه پورې تر مابینه پورې قلم پیړ راوړل کېږي. بیا له مابینه وروسته ښکته بیا قلم ورو ورو تاویږي چې بیخ کې نری شي. بیا هم څلور ټکي د دې په خاطر باندې درته لیکمه چې تاسو کولی شئ چې د دې په تعداد سره څنګه کړئ؟ د الف تورې رسم کړئ. له دې وروسته دوستانو تاسو خپله د الف تورې در سره تمرین کوئ او په همدغه ترتیب باندې تاسو کولی شئ د الف تورې زده کړئ. مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. ژوندي اوسئ، کور ودان. استاد محمد حنیف ثاقب یم. بیا هم چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د یوې بلې ویډیو سره. زه استاد محمد حنیف ثاقب درنه اجازه غواړم. رک روغ اوسئ، کور مو ودان. مننه چې ویډیو مو تعقیب کړله. بیا هم مننه. یوه خبره چې باید په یاد ولرئ زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره چې زموږ هره ویډیو تر تاسو ورسیږي، زموږ د یوټیوب چینل ثاقبز افیشل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او هم په یاد ولرئ چې دا یوټیوب چینل د خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم زموږ له ویډیوګانو مستفید شي، ګټه ترې واخلي او خپل خطونه ښکلي کړي. همدارنګه د انګلیسي په زده کړه کې هم زموږ نه فایده والي او موږ ورسره مرسته وکړو. کور ودان، ژوندي اوسئ.